د پاکستان خلاف د اسلامي امارت د واکمنۍ او هند خطرناک اقدامات. نوموړې واکمنۍ او هند د پاکستان پر وړاندې څنګه پلان جوړ کړی؟ آیا هند رښتیا د یادې واکمنۍ له لارې پاکستاني طالبانو او بلوچ بیلتون غوښتونکو ته وسلې ورکوي؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د پاکستاني ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په یوې مقاله کې ادعا کړې چې د هند لومړی وزیر ناریندرا مودي او د هغه د ملي امنیت سلاکار اجیت دیوال له اوږدې مودې راهیسې ټي ټي پي او بلوچ بیلتون غوښتونکي د اسلام آباد د بې ثباته کېدو لپاره د یوې وسیلې په توګه کاروي. نوموړې ورځپاڼې د افغانستان د مخکینی جمهوري نظام د یو لوړپوړي چارواکي له خولې دا هم لیکلي چې هند د طالبانو له لارې په افغانستان کې د پاکستان خلاف له وسلوالو ډلو سره مالی مرستې کوي، وسلې ورته برابروي او آن خوندي پټنځي هم ورکړي دي. همداراز پر کابل د واکمنو له لوري ورته د لوجستیکي امکاناتو برابرېدو او د ښکاره فعالیت د اجازې یادونه هم شوې ده. مقاله وایي د سمې سادات دا څرګندونې د اسلام آباد د هغو اندېښنو ښکاره ډاډ دی چې هند په افغانستان کې د دوی ضد ډلو ملاتړ کوي. په مقاله کې د سیمې د امنیتي کارپوهانو په اند درې ستر عوامل د پاکستان د روانې بې ثباتۍ ریښې بلل شوي. په افغانستان کې د حاکمیت خلا، د امریکا له وتو وروسته پاتې پرمختللې وسلې او د ټي ټي پي او بلوچ بیلتون غوښتونکو ترمنځ همغږي او همکاري. ملګرو ملتونو هم په تیر 2024 زیږدیز کال کې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې طالبان د دغو ترهګرو ډلو د فعالیتونو پر وړاندې چوپ په خوله دي او پر وړاندې یې هیڅ اقدام نه کوي. د امریکا د یو نظامی څیړنیز مرکز ویسټ پوینټ راپور ښیي چې د پاکستان خلاف ترهګرو ډلو ډیجیټلي شبکې د هند لخوا کنټرولېږي او د دوی د مخابراتو سرورونه د هند استخباراتو پورې تړلي دي.